موږ وایو چې امام پس سورۃ فاتحه سره ضرور لوستل پکار دی. ولی لا صلاة الا بفاتحه الكتاب، فاتحين بغیر منږي. ابو داود حدیث کې دسی دي چې لعلکم تقرؤون خلف امامکم، او بادر الله نو فرمایي چې موږ نبی سره پس سار منځ کوو، موږ ته ول تاسو موږ پس قرات کوو، موږ ویل چې او یا رسول الله ولا تفعلوا دا کار مکو الا بفاتحه الكتاب، فاتحه ولې زکو دینه بغیر منږي. ګوره اوس کار روایت شو کنه جهر منده نبی سره مرتوي چې فاتحه ولې. اوس مقلدین احناف سوي ګوره وای منګه فاتحه نه لولو، خا په سری کې من لولي، په جهري کې من لولي، مقتدی د پاره موي په یو حالت کې وی فاتحه نه مني. ګوره خا سراج دې خبر منځن په د احناف مذهب دا دی چې فاتحه هیڅ ضرور نه ده. اخرنی دوه رکعاتونو کې کله غلې مدرید لیکاغه امام دی که مقتدی دی که منفرد دی هیڅ پم نشته. نو ګوره دې آیت ته براشو و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، دې آیت کې کومه د مقتدی د پاره فاتحه نه ویل، کومه د امام د پاره فاتحه نه ویل، کومه د منفرد د پاره فاتحه نه ویل، کومه په دې آیت کې. خدایت من مقلدین ته چې پتا سو نازل شوی ک په نبی علی السلام، ک پتا سو نازل شوی نو به صحیح خبره ده، او ک په نبی علی السلام نازل شوی من خو تاسو د نبی علی السلام حدیث پیش کړی چې هغه وی چې لا صلاة الا بفاتحه الكتاب. دي خبره ته وکوي نسی سره ضروره. خدای مونږ چې حدیث پیش کو هغه کې د فاتحه ذکر شته، د مون ذکر شته، د نکیدو ذکر شته، بل مې چې پیش کاغه کې د ویلو ذکر شته. را به شو د دوی آیت ته چې آیت د فاتحه د مون د کم شي ذکر پکې شته. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستل کیږي وکي ته شور مکو چې الله پتا سره هم وکي. نه پکې د مون ذکر شته، نه د فاتحه نه ویلو ذکر شته، یو شی پکې نشته او دین دلیل نشي. دا ظلم نه دی، دا جهالت نه دی. خدایت د څه باره کې نازل ده؟ خو په اتفاق د علماو سره په مکه کې نازل شول ته د جماعت منځوم نه. نو څنګه ته د آیت نه دلیل نسی د فاتحه نه ویلو؟ خدای د چا باره کې نازل شو؟ نذر بن حارث یو مشرک او هغه په ډمې ګډولې او خلکو ته به ویلي چې ګوره ډمې او خیسته دی او کنه د نبی اسلام قرآن کې دا غوي ذکر مشته سوره فصلات کې چې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ويا خلک چې کفر کړي غوي وي چې د قرآن ته وګ مګ دی ولغوا فيه شور کوي چې تاسو غالب شي. ګوره څو خبرې هغه کوي لا تسمعوا ولغوا لعلكم تغلبون، چې تاسو غالب شي. درې کارونه وي کوي. الله قرآن کې آیت نازل کړي چې مشرکینو واذا قرئ القرآن قرآن چې لوستل کیږي فاستمعوا وکید ورته وانصتوا شور مګو لعلكم کې دې چې د احترام د وجه تاسو ته الله هدایت نصیب کړي. دا آیت د مکی مشرکینو مبارکه ده. منګه د مقلدین ته دا حکم عام دی که خاص دی؟ کته وای چې عام دی نو تاسو په د حفظ مدرسې کې طالبان یو طرف نه لګي قل اعوذ برب الناس، بل لګي قل اعوذ برب الفلق، هغه باندې مې اول عمل نکوي. واذا قرئ القرآن څنګه شو دلته په عمل نکوي. خامدسي تراوی مونږ کوي لږ پوي کړو کوم جوګ اواز سره دغه لګي د قاریان لګي. واذا قرئ القرآن باندې ولي عمل نکوي؟ تاسو چې مسجد تراشي جمع ولاړی د سهار نور اوقات سنت مون د مسجد په قنج کې دوی کتاب لیدلی. واذا قرئ القرآن کړي چې قرآن لوستل کیږي چپ شي، تاسو چپ شي چې لمونځ مرته شروع کړي. ولې په آیت باندې عمل نکوي؟ دوی فقه حنفي کې لیکي چې کله مسجد تراغلی امام سره ته ثنا ولولا ان سبحانك اللهم، هغه باره کې هیڅ حدیث نشته چې امام سره جهر قرات شروع شي ولولا او فاتحه چې حدیث ته غنل ولي. همداسې دوی کتابونه لیکي چې د آیت باندې عمل نشته دی. ولی وای دا آیت چې دی بل آیت سره په ټکر دی. ولی ځکه قرآن کې راځي چې فقرأوا ما تيسر من القرآن، د قرآن نه یو ایسه ولولا، او دلته راځي چې مل ولا، دواړه وي په ټکر کې شو. تلويح کې دا خبره لیکلې وای دا دواړه په ټکر کې دي. نو دوی استدلال هم غلط دی. استدلال څه دی؟ غلط دی. بل ځا مو ولا چې کله لوستل کیږي غوږ ده نو دا به د جهري منځونو متعلق شي. تاسو خو په سري کې من الولې، منفرد د پاره من الولې، مقتدی د پاره من الولې، هغه نه بیا کوم دلیل شو؟ دا دوی اصله جهالت دی سراج الرحمن.